ثالثا درهم نقصان مؤمنانو دا دی د زنا کولو. زنا چې د یسلبو کمال الایمان و نور الایمان و لذت الایمان، د ایمان لذت او کمال او نورانیت د انسان نه ختمي. مؤمنانو دا خبره وړه ښکاري خو مؤمن ته ډیره لویه ده چې مؤمن لږ فکر وکړي. هغه ایمان چې تا په 30 کاله کې جوړ کړی دی، شپه دې بې خوبه کړې ده، صدقات دې ورکړي دي، سفرونه حجونه او جهادونه دې کړي دي، او غټ غټ عملونه دې کړي دي، په مشقتونو تکالیفو دې کړي دي. 80 کاله دې په ایمان خواري کړې ده، 50 کاله دې په ایمان خواري کړې ده، ولیکن د 15 منټو لذت دغه ایمان ستا ختمي او نیمګړی کوي چې وروسته د هغې نه خفګان او پریشاني وي. دغه ایمان تا نزي د ایمان لذت او نورانیت چې کم دی او جلال چې کم دی هغه ستا ختم شي د دې ګناه او معصیت سره. حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د امام بخاری حدیث راوړی. رسول الله فرمایي لا یزنی زانی حين یزنی وهو مؤمن. زنا نه کوي یو زناکار چې کله زنا کوي دا د مؤمن پاتې شي، مطلب کامل ایمان د دې نه ختم شي. هغه د شپې په تهجد چې دی پیدا کړو، هغه په صدقاتو دی چې پیدا کړو، په هغه یخنۍ او ګرمۍ او لږ او تند دی پیدا کړو، هغه ایمان د 100% نه راله 0 ته راولېږي. والعیاذ بالله. لا یزنی زانی حين یزنی وهو مؤمن، دا د مؤمن پاتې. ولا يشرب الخمر حين يشربها، یو سړی شراب نسکي کله چې شراب سکي دا د مؤمن پاتې شي. ولا يسرق السارق حين يسرق، یو غلا نه کوي کله چې غلا کوي او دا په دې حال کې مؤمن پاتې شي. او صاحب د نهبي هغه چې خلکو نه اشیاء تختی دا په دې وخت کې مؤمن پاتې. په بل حدیث کې سره مؤمنانو دا ټکی دی خطري، په روایت د بازار کې وسره راځي او امام نسائی دا ټکی ذکر کړی دی. فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه. رسول الله فرمایي څوک چې دا کارونه وکي، زنا وکي، یو سړی غلا وکي، یو سړی شرابخوري وکي، نو کله چې دا کار وکي خلع ربقة الإسلام من عنقه، د اسلام پړه چې د دې په غاړه کې وغته ولیده. ځکه اسلام مؤمنانو د تابعداري دین دی. اسلام څه ته وایي؟ تسلیمېدل د الله او د رسول خبرې ته. دا خو تسلیم نشو. الله رب عزت ورته وایي چې ولا تقربوا الزنا، زنا ته مه نږدې کېږه، دا خو ورنږدې شي. د الله حکم د تسلیم نشو، هغه د انقیاد او تابعداري کوم پړه چې د دې په عنق کې و هغه پړه د دې انسان نه ولید. دا چې راوچته به 10 کاله 80 کاله دغه نه خواري به غواړي. مؤمنانو یو 15 منټو 3 منټه لذت د وجنه یو سړی د 10 کالو 40 کالو سنبال شوی ایمان د لاس ورکړي. په روایت د بازار کې وسدا راځي چې دا ایمان تی ولېږي ځکه الایمان اکرم علی الله من ذلک. الله رب العزت د ایمان ډیر عزتمند دی د دې ځاني نه چې د دې سره دی وي. العزت د ایمان، خوند د ایمان، نورانیت د ایمان، اجلالت د ایمان، الله رب عزت دا ډیر قدر او مرتبه لري چې دا د دې ځاني سړی ته ورکړي. والعیاذ بالله. مؤمنانو یو سړی ولې په لږ صحت باندې د ایمان لذت د لاس ورکړي، د ایمان جلالت د لاس ورکړي او د ایمان خوند د لاس ورکړي. تاسو وګورئ مؤمنانو د ایمان څومره قیمتي دی، څومره خواري کوو موږ د ایمان دپاره. د ایمان دپاره خلک ټولې غوښې قرباني کوي، ټول مالونه قرباني کوي، بچي قرباني کوي چې ایمان راته حاصل شي. دا په څومره سختۍ باندې پیدا کیږي او یو سړی په اسانۍ سره د دې ایمان لذت او خوندونه د ځان نه لرې کوي. هغه څوک چې ذهني وي د سترګو زنا کوي، د لاس زنا کوي، قدمونو د بدن هر اندام زنا چې کوي، داسې خلکو سره د ایمان لذت نه وي. مؤمنانو
د دې په تلاوت کې ایمان نه وي، په مانځه کې ایمان نه وي، په روژه کې ایمان نه وي، په حج او جهادونو کې د دې سره ایمان نه وي. ځکه دا عباداتو کې یو نورانیت پروت دی مؤمنانو، یو لذت پروت دی. د دنیا ټول خوندونه د دې لذت او خوند ته نشي رسېدلی، خو کله چې یو سړی دې ګناه او معصیت او دې نافرمانۍ ته رسېدل وکړي، ایسته هغه ټول لذتونه د دې انسان نه واخیستلی شي. تاسو تجربه وکئ په دې باندې. یو سړی د سترګو زنا کوي، دا په میاشت پورې بیرته د دې منځ خشوع نشي برابرولی، د دې تلاوت خوند نشي برابرولی، د دې سجدي لذت او خوند نشي برابرولی، د عبادت او بندګانو خوند او لذت نشي برابرولی.